کله چې انسان یو ځوان الکه هغه له پلار څخه کوي نو دا جنې لیدل ضروري دي زما ورونو ګوره که تا ونه لیدله یا د خور مور او جیو ونه لیدله او دا ټول صفتونه د بدن اعضاء روغوالی ناروغوالی دا دې ونه کتلو او وروسته دې راوسته د واده په شپه ماخوستن نه وروسته وایي زمانه ده خو خلک څه شو هغه وتښتېد د نبي صلی الله علیه وسلم په دین کې دا ده چې ځوانانو له به جنۍ له خاوند او هلک له ښځه کوي لیکن وروڼو په دې کې یوه طریقه دغه دا ده ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم یو سړی د رسول الله خواته راغله او ورته ویله اني تزوجت امراه من الانصار څه کړي وا نبی له سلام څخه کېناست الله پیغمبر ویله الحمدلله مشکل خو حل شو خو څه وکړه ښه چیرته دې وکړه د انصار چانه ګوره دا خپل مهاجر دی خپل څه دی مهاجر او انصار په نکاح کې اسلام ضروری دی پاکستانیت او افغانیت پکې نه چلیږي که مسلمان وي ښه دې وکړه دې مسلې ته وخت فانظر الیها فان فی اعین الانصار شیء وللک تا خو د انصار کې جنې وکړه خو د دوی دا سترګې چې دي نظرونه کم وي سترګې کږې وي دا جنې وینه جنې څه فانظر ورته وګوره فإن في أعين الأنصار شيء رديو په دې سترګو کې مشکل دی حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی ان شاء الله دا حدیث ضعیف نه بالکل او چې ویم نو بیا به تاسو ته وایم نو یو حدیث دا کړو چې جنې کوي ویني به دیم حدیث ته ګوره جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل یو الک دی فلار ماما سره ورور لګل تلنکی جنې مال واغ نو په دې حدیث کې د څه ویلي کله خلکو رواج د نو چې نه خو پتا ته د جنې څنګه بیا بستا خو خني ته به خلکو ته نو کو د خلکو رواج نه خو دنه ولکه زمنګ د خلکو څنګه نو بیا خیر بیا سره خیر د من استطاع فإن استطاع دای د خور په ذریعہ د کرور په ذریعہ د زنانو په ذریعہ باندې بیا خلکو یا واخلا پیدا د څه د خپل کې په شان ته د څه ویلای نو تاسو د دې ځوان حدیثونو مسله واورئ کله چې انسان یو ځوان الکه هغه له پلار څخه کوي نو دا جنې لیدل ضروري دي زما ورونو ګوره که تا ونه لیدله یا د خور مور او جیو ونه لیدله او دا ټول صفتونه د بدن اعضاء روغوالی ناروغوالی دا دې ونه کتلو او وروسته دې راوسته بیا د واده په شپه ماخوستن نه وروسته وایي زمانه ده خو خلک څه شو هغه وتښتېده اوس به تښتېدا اسلام نه ته مخکې تښتېدلی اوس به د دې نه ده نو د جنۍ صحیح معلومات کوله